السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د سکیچویر زده کړې ته په خیر راغلاست. په دې برخه کې تاسو ته د ایکس ایم ایل کوډونو په واسطه څنګه کولی شو مثلا ډیزایني بټنې جوړې کړو په ډېر اسانه طریقې سره. نو راځو لومړی یو اپلیکیشن ده چې د پلی سټور کې موجود ده، هغه را ډاونلوډوو. مثلا راځو سرچ ورکوو، مثلا شیپس، مثلا شیپس مو کله ولیکل، بیا لیب، مثلا دا به تاسو ولیکئ شیپس لیب. مثلا دا چې کله سرچ کړ نو تاسو ته به دغه دوهم اپلیکیشن چې د شیپس لیب ایکس ایم ایل شیپس، دا چې کله نصب کړم ما تیار نصب کړی دی. نو تاسو به اوس چې کله مو نصب کړ بیا به درته خلاص کوي. نو تاسو ته به داسې یو صفحه راسي، د شروع صفحه، له هغې نه بعد به تاسو راسئ داخل ته. نو تاسو داسې داسې یو صفحه راځي. نو داسې دا لیفټ کلر مثلا تاسو دلته به شاته راوځئ، ایمیجز به دغه اسکې هیلپر به دا زه خلاص کړم. تاسو به د رنګونو لپاره که هر یو اپلیکیشن لرئ هغه به خلاص کړئ. مثلا زه دلته د رنګ لپاره مثلا دغه کوډ غواړم، مثلا دا کوډ زه غواړم دلته اوس ورته پیسټ کړم. نو دغه ځای کې دلته او دغه ځای کې مثلا زه غواړم همدغه کوډ پیسټ کړم د رنګ لپاره. نو اوس راځو مثلا دیوال ورکوو سټراک سایز، یعنی یو ورکوئ، دوه ورکوئ، درې ورکوئ، مثلا بیخي ګټئ. نو د سټراک رنګ مثلا تاسو کوم رنګ ورکوئ، مثلا سپین رنګ ورکوئ، یو دوه درې څلور پنځه شپږ، دا هم د سپین رنګ هغه سو. او دا کوډ مثلا دوه ورکوئ، داسې تاسو کولی شئ هغه ورکوئ، خو ما تر اوسه پورې صفر کړی ده. اوس مثلا تاسو ګردوالی ورکوئ، مثلا دلته اته ده تاسو پنځه ورکوئ، یا هم اته اتیا ورکوئ، هر څومره چې ورکولی شئ تاسو. دغه ځای کې ګردوالی ورکوئ، مثلا لومړی په خپل حال چې پرېږدئ هغه اته وي. نو موږ اوس مثلا ورکوو 15. د هغه نه بعد تاسو په دغه ځای کې دغه شنه علامه باندې کلیک کولی شئ چې تاسو کوم طرف یې ګول کړئ، یعنې مثلا ټاپ یعنې پورته او ښي چپ طرف. 15 مثلا دلته اوس دا یو نیم سل کوو، بټم داسې یو بټن تاسو ته جوړېږي. نو تاسو اوس دغه باندې کاپي باندې کلیک وکړئ نو کوډ یې کاپي کېږي. اوس راځو مثلا د دغه د استعمال طریقه څنګه سکیچویر کې استفاده کېږي. دا د جاوا د کوډونو په طریقه نه کېږي چې مثلا تاسو په انکریټ کې اضافه کړئ. دا خپله د ایکس ایم ایل کوډ ده او ایکس ایم ایل فایل جوړوئ به او بیا به په هغې کې تاسو داسې یو بټنې ته ډیزاین ورکولی شئ. مثلا اوس شاته وځو، سیو اینډ ایکزیټ. نو تاسو اوس مثلا دلته د فی الحال یو هغه جوړومه، پروژه چې نوم ورکوم، مثلا انټر. د دغه هغه تاسو ته یوه ډېره مهمه ګټه چې ده هغه دا ده چې تاسو کولی شئ دغه شیپ یعنې دغه ډیزاین تاسو په ډیالوګ کې مثلا ورکړئ. مثلا تاسو څخه هېڅ مشکل نه لري، فقط په ښکارۍ کې یو کار کېږي چې ایکس ایم ایل نو تاسو به راسئ دغه ځای کې به یو لاینر راواخلئ، لاینر ولاړوالی میچ فرنټ او دا سور به ولاړوالی چې ده 50 کوو، 50 او شاوخوا فاصله به یې نصب کړو چې لږ لږ د کونجونو نه دېخوا شي. اوس به راسو مثلا دلته ما یو ثبت کړی ده، زه د کوډ لپاره وایم چې ما سره کوم کوډ موجود نشته. نو زه دلته فقط دغه انجکټ چې ده دا راخلمه، دغه چې شاته ایسته کوم بیخي
فقط دغه انډرایډ بیکګراوند ریډیوس داسې د سلیکټ آل کا کاپي کا. بس دغه کوډ به زمونږ د همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې وي، که نه و نو بیا به زموږ ټلیګرام چینل کې حتما وي. نو دا بېرته اوس ډیلیټوم، فقط د کوډ لپاره ما رااخیستی. اوس راځم دلته په دغه ځای کې چې د انډرایډ بیکګراوند ډراوبل ریډیوس یو، نو دغه ریډیوس یو چې د تاسو دا به داسې راواخلئ، دا به کاپي کړئ. تاسو دغه نوم بدلولی هم شئ، مثلا خو موږ اوس دلته وایو چې په دغه نوم فایل موږ هلته جوړ کړی. نو اوس کینسل بېرته شاته وځو، اوس راځو ریسورس ته. په دغه ځای کې په ډراوبل یعنې دغه ځای کې چې دغه ده، دلته به تاسو مثلا دغه نوم باندې یو هغه جوړ کړئ. کله مو چې دا جوړ کړ، اوس راځو اپلیکیشن هغه خلاصوو. اوس په دغه ځای کې ګورو چې دلته تا لیکل شوی ده XML ورژن مساوي کېږي 1.0. نو دغسې ده، دغه به بیخي لرې کړو، یعنې که 2 وارې بیا هغه کېږي. اوس به راسو دغه به بیخي ټول لرې کړو. له هغه نه بعد به دغلته دا کوډ چې ده دغه به ثبت کړو. کله مو چې دا ثبت کړو به شاته ووځو. بس د دغه بټن چې دا ټول ډیزاین وشو، فقط په دغه لږ کوډ باندې انجکټ دا کوم کوډ مې چې هلته ثبت کړی و دا به راواخلو. اوس دا د ریډیوس یو سیو به یې کړو. نو دا مو چې کله دلته ثبت کړو، اوس مثلا اپلیکیشن رن کوو، لومړی چې دا XML کوډ مونږ استعمال کړو، نو لومړی یو بل مهم کار هم ده چې بیا مونږ ته ایرور رانه کړي. دغه اپ کمفورټ ان ډیزاین دا به څه ده، دا به فعاله ساتئ هر وخت. نو بیولټ APK او ویډیو به تر څو پورې ودروو. نو اپلیکیشن مون انسټال کړ، اوس یې اوپن کوو. نو دا مو د دغه ډیزاین، اوس مثلا دا ډیزاین سره تاسو کولی شئ یو کسټم ډیالوګ مو جوړ کړی وي، په هغه کې فقط په دغه یو فچکارۍ کې دغه کوډ ورکړئ او په ریسورس ډراوبل فولډر کې هماغه فایلونه واچوئ. اوس مثلا دغه یو فایل تاسو کولی شئ په هره بټنه کې مثلا څومره بټنې چې وي استعمالولی شئ. نو دا تر ټولو اسانه طریقه وه. نو تر بلې ویډیو پورې مو په لوی الله سپارم. الله جل جلاله مو مل شه.